السلام علیکم فرینډز، تاسو ټول څنګه یې؟ امید لرم ټول به ښه یې. خو د ویډیو غاړې چې کوم لیک شوي دي او کوم راځي که نه، نو دا زما خاوند دی، دا زما بنه ده، هغه نرسه ده، دلته حیات آباد هسپتال کې نرسه ده. او دا ویډیوز چې کوم دي نو دا هغې چې کوم دي نو زما د خاوند د موبایل نه څارو، څه وله زما خاوند په خپله ورکړي، خپل ځان یې پټ کړی دی، صحیح ده. او دا چې کوم دي نو هغې ښځه او خاوند دواړه چې کوم دي نو دا ویډیوګانې هغې په پیسو باندې خرڅوي. او د دې باره کې چې کوم دي نو ما که تاسو وګورئ دا معامله چې کوم ده هغه په سوشل میډیا ډېره زیاته روانه ده. لکه زه به دا ووایم چې څه داسې خلک شته چې هغه پښتانه بدنامۍ د هغو کوم د بدنامولو کوم کوشش چې دی هغه جاري دی. اوس حالانکې د دې کوم ویډیو چې دی هغه په سوشل میډیا چلیږي، څوک په پیسو خرڅوي، څوک یو څه کوي بل څه کوي، هغه خبره به سایډ ته کړو. خو لکه کم ریزن چې دی هغه هم دا دی چې د خپل ځان یې ویډیو کړی او بیا یا یې په پیسو خرڅې کړي دي. د دې کوم الزام چې دی هغه وایي چې زما د خاوند کومه یو بله ښځه ده او هغې چې کوم دی دا ویډیو اپلوډ کړی، مختلف داسې قسمه خبرې کوي. خو لکه دا دې ته نه ګوري چې آیا زمونږ کومه معاشره چې ده یو پښتنه معاشره ده او په هغې کې هغه راپاڅي داسې قسمه ویډیو خپلې وکړي. لکه اوس د ځانه د ډانس ویډیو لغړی کوي او بیا هغه فیسبوک او سوشل میډیا ته اپلوډ کوي. نو دې ته ضرورت څه دی؟ شرم هغه پکې شته نه چې په شرمونو باندې هغه وشرمېده هم. خو دا کوم حالات چې شروع کړل ډېر زیات یو نازک صورتحال به ورته مونږ ووایو. لکه په سوشل میډیا فیسبوک کې صرف او صرف دا پوسټونه دي چې دونه پیسې را سینډ کوي چې دا ویډیو در سینډ کړم او دا در سینډ کړم، حالانکې خلک چې کوم دی هغه په زراو روپۍ پې هم ورکوي. الله تعالی دې خلکو ته هم هدایت وکړي او الله تعالی دې دوی ته هم هدایت وکړي. دا کوم څه چې شروع کړل دا هغه ټیک نه دي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.